بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته مونځ کول په خوب کې څه تعبیر لري او بیا امامت کول د نورو لپاره د ښځې د ماشوم د سړي نو څه تعبیر لري. بیا یو 5 خوبونه هم دي، یو پکې همدغه د جماعت لمونځ خوب ده او 4 نور خوبونه دي، انشاءالله هم تعبیروو. خو دغه نه مخکې زما پرونۍ 2 ویډیوګانو کې زما کومه خبره کړې وه چې زه نور ستاسو خوبونه نه تعبیروم، هغه د دې لپاره وه چې تاسو لږ توجه وکړئ دې ته او خپل خوبونه ښه اعتماد سره ماته راولېږئ، بل چاته اول ونه وایئ او بیا چینل ته چې راځئ نو چینل اول سبسکرایب کړئ، اشتراک پکې وکړئ، بیا ویډیوګانې چې ګورئ نو ماته خپل خوب مطمئن شوئ ماته بیا اطمینان راکړئ، کمنټ وکړئ. نو دې سره ستاسو یو فعالیت، ستاسو یو اعتماد ماته ښیي او دې سره انشاءالله زه تشویق کېږم او انشاءالله خوبونه تعبیروو، څه مشکل نشته. 2-3 کسانو ورونه هغوی خفه شوي وو او هغوی ما سره سهار بیګا رابطه کړې وه چې دا خبره تا کړې ده او څه مشکل ده او خوبونه خو موږ ضرورت لرو خوب تعبیر ته او بل څوک نشته، نو مشکل نشته انشاءالله، زما له خوا نه هېڅ مشکل نشته. نو دا داسې ترتیب جوړ کړو، زه وایم دا خوبونه په خپل وخت باندې تعبیر شي، دې ته حاجت پاتې نشته تاسو بل چاته خوب ووایئ او بیا زه درته تعبیر وکړم او هغه کې به داسې خبره راشي ستاسو باندې څوک پوه شي. نو د دغه د وجې نه ما پرونۍ هغه خبره لږ جدي وګڼله، جدي مې وکړه ځکه خوبونه پرونۍ څه وو، دا خوبونه داسې خوبونه وو چې خطري خوبونه وو د یو چا لپاره، د هغه لیدونکي لپاره. نو خطري په دې وو چې په دې سره کیدای شي کورنۍ مشکلات پیدا شي او په دې سره کیدای شي چا باندې دا تعبیر بد ولګېږي، یو څوک وایي چې دا مداخله کوي ته موږ دا خبرې څنګه کوې، زموږ په کورنۍ مسایلو کې یو داسې نه ده، ته څه خبرې، دا ټول خبرې امکان شته. نو بس د الله نه زه خیر غواړم، د خیر خبرې کولو توفیق غواړم د الله نه چې الله ماته توفیق راکړي چې خیر خبره وکړم، زه د اصلاح خبره وکړم. نو راځو د امامت تعبیر په خوب کې او یا مونځ کول تعبیر په خوب کې مختلف حالات د دې څه تعبیر لري. عمومي طور سره خوب کې لمونځ کول چې کله پوره وشي مونځ او داسې مونځ یا مونځ تنه که تعبیر کړو نو چې کله دا پوره کېږي، پوره یعنې کوم شی ته وایې هغه دې په یاد وي یا که په یاد دې نه وي شی خو ته فکر کوې چې ته مونځ دې وکړې، یعنې خوب دې ولید چې تا مونځ وکړه او داسې ذهن ته دې نه راځي کوم ځای تا غلط کړه په قرائت کې یا رکوع سجده دې نه پاتې شو یا یو رکعت دې وویلې یا آخر کې پوه شوې سلام دې واړوه که وانه راوه. په دغه صورتونو کې عادي حالاتو کې چې کله دا خوب کتل کېږي د لمونځ کولو نو دا ډېر ښه تعبیر لري. په دینداري باندې تعبیر کېږي چې ته دیندار یې، په خیر باندې تعبیر کېږي، په عافیت باندې او په ارمانونو پوره کېدلو باندې تعبیر کېږي، مسؤلیتونو په سرته رسولو تعبیر کېږي، تواضع باندې ځکه سجدې کې سجده ده تواضع باندې تعبیر کېږي چې ته متواضع انسان یې، په اتفاق او اتحاد تعبیر کېږي که په جماعت سره وي، کورنۍ اتفاق او اتحاد لري، ملګرو سره نورو ته خیر رسولو باندې تعبیر کېږي. نو دا عادي حالاتو کې دا ډېر ښه تعبیر لري لمونځ کول په خوب کې. او چې کله څوک په خوب کې وګوري چې په مکه کې یا په مدینه کې تللي هلته حج عمره یي یا هلته مونځ کوي د حج یعنې عمره کې تللي یا همداسې تللي خو مونځ وګوري چې په مکه یا په مدینه کې دلته دی مونځ کوي په خوب کې نو دا هم ښه تعبیر لري، په دې باندې تعبیر کېږي چې که ته د حج او عمرې اراده لرې نو الله تعالی درته نصیب کوي. او یا که داسې نه وي چې ته شرایط برابر نه یي، تا باندې فرض شوی نه یي یا ته وس یې نه لرې خو دا خوب دې ولید چې په حج او عمره کې ته مونځ کوې نو دا بیا په مقاصدو پوره کېدو باندې تعبیر کېږي چې مقصدونه دې پوره کېږي او ته د الله تعالی شکرګزار بنده جوړېږي، تا د زړه ارمان الله پوره کوي. نو په دې صورت کې هم ښه تعبیر لري. هغه صورت کې چې کله ته مونځ کوې او مخ دې قبلې خواته نه یي په دغه صورت کې بیا ښه تعبیر نه لري، خو په دې معنا کېږي دلته چې ته یو غلط کار کوې، یو غلط کار چې ته خپله خوب کېدي صورت ته متوجه نه یې، نورو ته ښکاري چې ته غلط یې، نو ښه دا ده چې ته د هغه کار کې چې کوم شي کې ته یې هغه کې فکر وکړې چې هغه غلط کار غلط تصمیم ونه نیسې. چې کله یو ښځه وګوري چې په مونځ ورکوي په جماعت سره سړیو ته دا هم ښه تعبیر نه لري. په دې معنا دا ده چې د ده جنازه کېږي یعنې وفات یې نږدې شوی، ځکه ښځه سړي ته مونځ نشي ورکولی نو کله خپل ځان یې د سړي نه مخکې ولیده په امامت کې د سړو نو دا په جنازه باندې د جنازه د په وفات باندې تعبیر کېږي. او چې کله خپله دا زنانه وګوري ښځه نجلۍ مونځ ورکوي یعنې خپل زنانو ته جمع ورکوي خپل زنانو ته نو دا بیا ښه تعبیر لري. په نکاح باندې معنا داسې یو مجلس جوړېږي د ده یو نکاح مسله یا
قرض وي قرض یې خلاصېږي، یا که څه مشکلات وي هغه ختمېږي خلاصېږي. ماشوم چې کله خوب کې وګوري، یو څوک وګوري چې یو ماشوم مخکې شوی ده مونځ ورکوي خلکو ته، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري، ځکه ماشوم خو څوک مونځ ته نه مخکې کوي. نو کله ماشوم مونځ ته مخکې کېږي د دې ماشوم په وفات باندې تعبیر کېږي. او د کله سړي چې په خوب کې وګوري یو سړی هغه جماعت ورکوي مونځ ورکوي، نو دا په مشري باندې تعبیر کېږي. په مشري باندې عزت باندې علم تقوا او مسؤلیتونه ادا کول او عزت حاصلول په دې باندې تعبیر کېږي. او څه کله بیا بندي په خوب کې وګوري، او بندي انسان جیل کې څوک وي، بندي وي جیل کې وي، محبس کې وي، محبوس وي، نو دا په خلاصي باندې بیا تعبیر کېږي. ځکه د معنا داسې جماعت سره یو ځای کېږي، خپل خپلوانو سره معنا یو ځای کېږي، نو دا په خلاصي باندې په اساني باندې تعبیر کېږي. او څه کله یو مریض په خوب کې وګوري چې مونځ کوي، یعنې دی مریض ده مونځ عادي نشي کولی، په ناسته مونځ کوي، یو په خوب یې ولید چې پوره مونځ یې وکړ، نو دا په شفا باندې تعبیر کېږي چې الله تعالی درته شفا نصیب کوي. ځکه چې په خوب کې دی ولیده چې مونځ کوي، نو مونځ خو مریض څوک مریض وي نو هغه کیدای شي مونځ پوره ونه کړی شي، نو څه کله خوب یې ولیده چې دا مونځ پوره کوي مریض، نو په شفا باندې تعبیر کېږي. نو د مسافر لپاره بیا هم ښه تعبیر لري. د مسافر لپاره چې کله په خوب کې وګوري چې مونځ کوي، دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې خپل هدف ته رسېږي، خپل ځای ته رسېږي، یا که کور ته راتګ یې سخت وي خپل کور ته رسېږي، معنا ملګرو سره یو ځای کېږي، معنا هغه خپل هدف ځای ته ټولو سره یو ځای کېږي، چېرته یې څه مطلب دی ده. نو دا و د مونځ کول په خوب کې او امامت کول، د دې دواړو تعبیر ما تاسو ته بیان کړ. نو په همدې رابطه باندې یو خوب هم شته چې وایي د سهار فرض مونځ امامت کوم، وایي سورت فاتحه وایم، سورت الفلق او سورت الناس وایم او ژاړم په مونځ کې، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. معنا د سهار مونځ په دې باندې تعبیر کېږي چې ته یو نوی کار انشاءالله چې په نوی کار کې هغه کې مخکې کېږي، خلک دې مخکې کوي، مشري یو نوی کار یو نوی تهداب، ځکه سهار مونځ اول مونځ ده د 5 وخته مونځونو کې، نو معنا دا چې ته په یو نوی کار کې انشاءالله خلک تا مخکې کوي، الله تعالی تا ته مقام و مرتبه درکوي او هغه کې ته خپل مسؤلیت ادا کوي. فاتحې صورت نه مراد هغه کار ته شروع کوي، نوی کار شروع کېږي. او سورت الفلق او سورت الناس نه مراد هغه کار سر ته رسوي، ځکه دا سورتونه په آخري د قرآن کریم کې ده، نو معنا دا چې هغه کار ته انشاءالله شرایطو سره پوره سر ته رسوي او الله یې درته اسانه کوي او الله توفیق درکوي، او په دې کې غفلت هم په تا نه راځي، کبر هم نه راځي، غرور هم نه راځي. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله دې درته ښه کړي، الله تعالی یې توفیق درکړي د مسلمانانو خدمت لپاره، د خلکو خدمت لپاره، د علم او د تعلیم او د خیر رسولو مخلوق ته. بل خوب ده، خوب مې ولیده وایي چې ورور مې وفات شوی ده او هغه وسله یې په لاس کې ده، نو دا ښه تعبیر لري. وسله څه ده؟ دا په قوت باندې تعبیر کېږي، په دې باندې تعبیر کېږي چې د ده که دښمنان وي نو هغوی شکست خوري، رسوا کېږي، یا کورنۍ که تشویش وي کورنۍ ته، کورنۍ په امن کېږي، د کورنۍ مشکلات حل کېږي. او دې باره کې د چینل کې زما یوټیوب چینل کې همدا هلته ویډیوګانې شته، سلا تعبیر په خوب کې اسلحه سلا، نو هغه بیا وګوره، هغه کې معلومات دې باره کې شته. بل خوب دا وایي ډکې متیازې ته ځم، همدومره یې لیکلی ده، نو ډکې متیازې ته ته ځې، نو تا نه دي ویلي چې دا ډکې متیازې په اندازه و، په خپل ځای و، بوی و بوی نه و، څومره و، کالي دې پرې ککړ شو ونه شو، نو دا باید تا ویلي وای، وضاحت دې ورکړی وای. نو که په داسې وي چې ډکې متیازې تا کړي دي نو په اندازه وي او بوی نه و او کالي دې پرې جامې دې په مردار شوي نه نو بیا ښه تعبیر لري. په مال په عادتو د انسان باندې تعبیر کېږي چې یو مشکل وي، یو مسله وي، هغه حل کېږي، یا مال انسان ته رسېږي، یا یو عادت دی د هغه ته پوره کوي، د خفګان غم درسره ده نو څوک خفه کېږي نه، یو خبره ځای ته رسوي. او د چینل کې دې باره کې ویډیو هم شته، نو هغه ویډیو بیا وګوره، هغه کې معلومات دې باره کې شته، 2-3 ویډیوګانې دي همدې زما چینل کې، هغه ویډیوګانې بیا وګوره. بل خوب دا وایي د رشتې لپاره چېرته تلو، خوب کې د جنۍ پلار موږ رکشه کې کېنوي چې دغه ځای ته بوځي، پیسې رانه واخلي خو نیمایي لاره کې مو خوشي کړي، اوږده شي لاره وایي ډېره مارکېټ وي، دننه وایي ځو او بیا وایي ډېر په تکلیف شو، او دا پلار یې وایي وفات ده، ما وفات شوي پلار دی، دې نجلۍ موږ په خوب کې ګورو، او مور یې چې ده هغه ښه ښځه ده، نو موږ ورځو د خپل ورور لپاره د رشتې ته. نو دا چې رشته کوئ یو خیر کار یو معامله، نو په دې کې ښه ده چې استخاره وشي، نو سنت طریقه د استخارې په رابطه باندې دلته دې چینل کې ویډیوګانې شته.
د څو دانې ویډیوګانې دي، استخاره څنګه کیږي، په کوم شرایطو کیږي، څو ځلې استخاره کیږي او د استخارې بیا څه نتیجه وي، خوب پکې کتل شرط وي نه وي. نو دغه ویډیوګانې بیا وګورئ، د چینل کې به کته وګورئ، شته انشاءالله پیدا کوئ، نو هغه کې بیا پوره معلومات شته. او دا که اول ځل وي څه داسې خوب ته ګورئ، نو بیا کیدای شي سوچونه وي، بدګماني وي او خبرې چې یې اورئ د خلکو نه، چې پلار یې داسې و یا پلار یې داسې و، نو کیدای شي دا خوب صحیح نه وي. نو دې لپاره که دې کور کې کورنۍ کې خیر وي، نو ته خپل استخارې ته دوام ورکړه او کوشش وکړه چې یو نتیجې ته ځان ورسوئ. که دا کار په خیر وي څه وشي، او که په خیر نه وي هم په قناعت سره تاسو ته منصرف شئ او الله تعالی هغه ځای کې درته نصیب کړي چې هغه ځای کې خیر وي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي په زمري باندې سپور یم پرې وایي سپین وي، کوشش کوي چې ما وغورځوي. وایي دا یو خوب و. سبا بېګا وایي بیا مې خوب ولیده همدغه زمري باندې سپور یم او وایي سیده روان یې، صحیح لارې کې روان یې او زه پرې سپور یم. بیا مې ووایي ځان سره چې دا به کیدای شیطاني خوب وي. بیا درېیمه شپه بیا مې وایي خوب ولیده چې څوک راته وایي چې د دې خوب تعبیر وغواړه، پوښتنه وکړه دا ځان پوه کړي د خوب تعبیر باندې. نو ګورې دا ورور دا خوب ویلی ده، یعنې 3 شپې سر په سر باندې یو خوب، او په 3مه شپه باندې 2 خوبونه سر په سر او یو رقم، او 3مه شپه باندې څوک ورته وایي چې ته د دې تعبیر وغواړه. معنا داسې خوبونو باید اهمیت ورکړو خوبونو ته. خوبونو کې موږ ته ډېر رهنمایي وي، خوبونو کې ډېر خیر وي، خوبونو کې تنبیه وي، موږ ته د یو شر کار نه منع کوي الله تعالی، خوشخبري راکوي، یو کار اسانوي، یو شی موږ ته ښیي. نو خوبونو ته اهمیت ورکوئ، تعبیر وغواړئ او ځان پرې پوه کړئ او هر چاته مه وایئ. نو دغه خوب ستاسو ده د زمري خوب. نو دا سپین زمری داسې لیدلی دا ښه تعبیر لري. بیا بعض علما وایي چې ستا شخصیت باندې هم تعبیر کېږي، بعض علما وایي په پاچا، په د منطقې په مشر باندې هم تعبیر کېږي، بعض علما وایي چې یو مرض باندې هم تعبیر کېدلی شي. دا څو تعبیرونه په دې کې راځي. نو که دلته اوس ستا په شخصیت باندې تعبیر کړو، ستا قوت ښیي، ستا شخصیت ښیي، ستا غرور او ځواني ښیي، چې ته پرې حاکم یې، خو کله کله درنه یو نیم ځایونو کې نفس د بېقابو کېږي درنه، او مقام و چوقي که لرې، په هغه کې په هغه باندې تعبیر کېږي، قدرت، اختیار. نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ته باید احتیاط وکړې، خپل هدفونو ته ته رسېږي خو احتیاط سره. یو زمری ساتل دا ډېر خطرناک کار ده. نفس لرې نو دا ډېر جذبه کې ده. کوشش وکړه چې داسې مشکل درته پیدا نه کړي او احتیاط وکړه. مشر باندې هم تعبیر کېږي، چېرته کار کې دا مشرانو باندې هم تعبیر کېږي او د حکومت باندې هم تعبیر کېږي، مرض باندې هم تعبیرېدلی شي. نو په هر صورت که دا خوب تا ته تعبیر کړو، نور څه په دې کې نشته، صرف همدا تګ یې ده چې په اول ځل کې دا وایي کوشش کوي ستا وغورځوي. نو کیدای شي نفس دې مراد وي، ستا نفسي صفات. کله کله ته فکر کوې چې دا نفس تا یو لانجه کې اچوي، او کله کله بیا بېرته یې کنټرولوي. نو دا خوب په حقیقت کې ښه خوب ده، خو تا ته یو هوښدار ده، یو خبر ورکول دي چې ته باید ډېر احتیاط وکړې چې تا نه غلطي ونه شي، کبر ونه شي، غرور ونه شي، تیزي ونه شي، زیاتی ونه شي د چا په حق کې، او خپل دغه خیر چې الله تعالی ستا په شخصیت کې ایښی، ستا په شجاعت کې، ستا په خویونو کې، ستا په قوت کې، ستا په ځواني کې یا مقام چوقي وي، هغه نه ښه استفاده وکړې. نو الله دې درته ښه کړي. دا ډېر ښه خوب ده. دا و د نن ورځې خوبونه. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. هر چېرته چې یاست روغ او جوړ واوسېږئ، او نو خپل خوب تعبیر هم واورېده، نو ما ته یو اطمینان راکړئ، همدلته کمنټ کړئ. خو ما ته د تشویق باعث کېږي او دا ویډیو مهم کېږي او دا یوټیوب نورو ته دا ویډیو رسوي، او په دې کې چا ته خیر رسېږي، د چا سوال حل کېږي، د چا خوب تعبیر کېږي، نو انشاءالله تاسو هم په دې خیر کې شریک کېږئ. نو الله تعالی مو په خپل دربار کې قبوله منظوره ګرځوه، او الله تعالی مو حفاظت وکړه، او الله تعالی دې ټولو ته مغفرت او رحمت نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.